علامه ابن جوزی رحمت الله علیه واقع راوړي یو بادشاه یو لوري و عبدالله داسې قدرت دی داسې کوي سنت یې داسې دی چې څومره انسان له پیسې ډېرې ورکړي نو که هغه نعمت ورکړي د بچو د نعمت نه لږ محرومه کوي ولې چې الله ورته په یاد وي یا یې اولاد نه یو کوي یو یا دوی او غریب سړی که پیسه نه لري الله ورته سامان ورکړي چې زه خیر دی هغه نشته په دې زړه خوشحاله د الله تقسیم داسې روان نو بادشاه لکه فرعون زامن نو بادشاهان الله نه ورکوي داسې کوي دنیا ته ښایي چې زما قدرت ته وګورئ نو بادشاه یوه لوري وه ډېره ورته ګرانه وه مرګرې وې سهیلیانې وې دې سره به شپه ورځې ناست و له لعبه او مستي ولې شهزادګۍ وه د دې محل په خوا کې مخامخ یو عابد اوسېده کور یې عابد د شپې راپاڅېده مانځه ته ودرېده عبادت یې کوو هغه وخت کې خو ټیټي ټیټي آبادیانې وې کچه کچه اواز به لرې تللو شور نه نو عابد خو مانځه ولاړ دی دا آیات لولي لکه ما چې اول لوستو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو قوا انفسکم واهلیکم نارا ځان او خپل بچي بال بچ اولاد زامن نوړه انګېندي نوسۍ د اوره بچ کوي کم اور علیها ملائکة غلاظ داسې اور دی چې څوکیداران یې داسې ملائک دي غلاظ بدنونو نه مضبوط شداد زړونه یې سخت په چا خوږېږي نه لا یعصون الله ما امرهم د الله د امر خلاف نه کوي ويفعلون ما یؤمرون الله چې ورته څه امر کوي فورا یې عملي کوي د شهزادګۍ راپاڅېدله ملګري جینکۍ ورسره دي او قصې دي او ګپونه دي وایي چوپ شئ هغې خو نه چوپ کېدلې خنداګانې وې د آیات د عابد بار بار لوسته ورته وایي چوپ شئ نه چوپ کېدلې ځکه په خندا او په مستۍ کې وې ګریوان کې لاس واچو دا ټولې کپړې وشوکولې چې کله کپړې ځان له وشلولې زنانه چوپ شولې منډې کړله د دې پلار ته دروازه وټکوله چې په شهزادګۍ څه چلو شو پاګله شولې ونه کپړې وشوکولې دا جاړي پلار یې راغی راجوخت یې کړه ښکلې کړله چې ولې بچې څه چلو شو هله اوبه وله راوړئ څه چل پې شو لګیا د کپړې شو هغه ورته وایي بابا لیونی نه یم پاګله نه یم څه چل را باندې لیدل شوي تا نه یو تپوس کوم د الله یو کور شته چې اور پکې بلیږي وایي او شته جهنم ورته وایي وایي د الله په دغه کور کې وقودها الناس والحجاره په دغه اور کې انسانان او کاڼي سوځي د هغه اور خوراک او خشاک صرف انسانان او کاڼي دي وایي شته وایي او وایي بابا زه دې ولې نه خبرولم ما خو اوس د دې عابد نه د آیات واورېدل تا ما ته نه ویلې ما خو ژوند په تباهۍ کې تېر کړی ما خو ژوند په لهو لعب کې تېر کړی زه به د دغې اور سره څه کوم ما به سوځئ نه فورا یې توبه وویستله او الله ته تسلیمه شوه قو انفسکم موږ به چې خبره وو چې پلانکي ځای کې د چکر ډېر ښکلی ځای دی ښکلی پارک دی ګاړی او که بچي را روان که ځای چې ځو خوراک څښاک ډېر ښکلی ځای دی بچو تاسو ته ښیم بچو ته دا ښودل غواړي چې بچیا الله اور هم پیدا کړی الله اور تیار کړی دی په دې کې انسانان سوځي علماو لیکلي دي که درې خبرې تاسو بچو ته وښودلې درې نو داسې ووایه چې څومره قرآن او حدیث او کتابونو کې د تربیت دپاره اسباب دي او د تربیت مواد دي او د بچو د تربیت لارې دي د دې ټولو لارو خلاصه درې خبرې چې دا د نن نه عزم وکړو که د چا وي هم عزم وکړو او که د چا نه عزم وکړو چې الله ما ته اولاد راکړه په دې دریو خبرو تربیت د هغوی وکړم اولنی صدق المقال بچو ته پیله دا زده کوه چې بچیا رښتیا به وي دروغ به نه وي جوټ د دې نه به ځان ساتي وان قطعت بچیا که چا وجلی بچیا که چا ټوکړې ټوکړې کولې
بچیه که تاوان راتللو بچیه که افت راتللو دروغ مه وایه ولې ویروه دا بچی اذا كذب العبد چې بنده کله دروغ وایي حدیث کې راځي تباعد عنه الملك د دنه د دې دروغجن نه د اوږو دا ملایک یو میل لرې لاړه شي من نتن ما جاء به ځکه د دروغجن د خولې نه د ډیران د ګندګۍ نه ډېره بدبو ویځي ملایک دې تښتي بچیه دروغ مه وایه راځئ ورونو هغه بچیه به څه رښتیا ووایي چې دروازه وټکولی شي پلار یې په کمبل کې یخنۍ کې بیټ کې کمره کې کوټه کې ناست دی بچی ته وایي دروازه کې وګوره راشي دا جي فلانکی دی دی ورته وایي بچیه ورته ووایه چې ابو مې کور نشته ټریننګ تربیت د دروغو ورکې چل ورته د دروغو ښې او بیا وی زما بچی ولې دروغ ته په کور کې ناست دی او هغه ته وی چې ورته ووایه کور نشته د موږ نه زده کړه کوي تاسو دا مشران وایي که نه چې بچي لمده لخته ده که د داسې تاو کړه داسې به دې سیټ ته به کږه غټه شي که د هغه سیټ ته کږه وتړله هغه سیټ ته به ځي که د دروغو ته وښودل تا نه زده کوي ډېرو نوجوانانو نه موږ اورېدلي دي تاسو به م اورېدلي چې دا چرس دې ولې شروع کړل وایي پلار به مې سګرټ څکل او هغه چې پاتې شي هغې ته څه وایي هغه لږ غوندې فلټر هغه به یې وغورځو ما به پټ راواغست هغه به مې څکه د هغې نه شروع سګرټ چرسو ته ورسېد که پلار یې دا نه څکلی یا مسلمان وروره ته د بچي په نشه خفه کېږي چې بچی مې نشه کوي تباه شه ولې نشې کوي ته چې نسوار راغواړې په چا یې راغواړې دا 10 روپۍ والا وي نسوار راوړه د ده به شوق نه پیدا کېږي خیر دی اول د تا د عمل نه الله منې کړي که نه دا تکلیف خپله کوه چې بچي ته دا شیزم ونه کړي چې دا ګند خو په ده مه راوړه دا ګند خو دی په لاس کې وانړی راوړه تب پې خپې چېرې وایي الله مې د دې ګند نه خلاص نو یو صدق المقال بچو ته رښتیا وښایو چې بچی دروغ به نه وي دروغو نه به ځان ساتي هېڅکله به دروغ نه وي دنیا به ورانېږي خو دروغ وایه مه وایه رښتیا وایه صدق رښتیا وایه دویم بنیاد د بچو د تربیت هغه څه دی د 5 وخته مونځ پابند یې جوړ کا چې بچیه ګورې مونځ به نه قضا کړي مونځ در نه غواړم خو جمع سره او د جمع سره په اول صف کې او په اول صف کې د تکبیر اولا او د تکبیر تحریمه سره خو هغه بچی به زمونږ ست مونځ ګزارش چې باباجي سهار جمعات لراځي جمع کې ولاړ دی اول صف کې ولاړ دی او ځوانان زامن نشي را پاسولی ځوانان زامن ورخاته او غرمه مونځ کوي نو بیا د ورځې مه غوسه کېږه هسې ډانګي مه راله چې تا ولې د غرمې مونځ نه دی کړی او تا ولې د مازدیګر مونځ نه دی کړی نو تا د سحر جمع ته ولې نه پاسوي یره وایي نه پاسي دا بچی چې زمونږ کار نه کوي مزدوري نه کوي نو پلار ورته وایي چې دوکان ته ولې نه وتلی کار دې ولې ونه کوي نو په دویمه ورځ چې لاړ نه شي لږ ورته دا تندی راټول کړي چې دوکان له ولې نه ځي نو چې درېیمه ورځ لاړ نه شي وایي دلته خورې سکې ډکېږي تشېږي او کار نه کوي نو چې څلورمه ورځ شي ورته وایي ښځه او بچي دې وباسه وځه د کوره چې پیسې نه راوړې تیاره به رانه نه خورې د 10 روپو پیاله چې ماته کړي یو سپېړه د دې سیټ نه ورکوي او د هغه سیټ نه چې پیاله دې ولې ماته کړه ړوند دي په سترګو خو دا اولاد مونځ نه کوي تا له قلم غوسه نه درسي تا قلم د دسترخوان نه پانسه 5 وخته مونځ او چې مونځ څوک نه کوي لا حظ فی الاسلام عمر رضی الله عنه فرمای د دې انسان په اسلام کې برخه او حصه نشته چې مونځ نه کوي 5 وخته مونځ د مونځ پابند شه مونځ ګزار یې جوړ شه بچو تربیت په مانځه باندې چې مسجد ته ځو د لاس نه ونیسو دا 2 ماشومان چې دا زما مخې ته دي دا نور خو غټ دي دا بچي هم راوړي دا هم ځان سره راوړي
زمونږ عجیبه معاشره ده ماشوم چې مسجد ته راننوځي په دې بعضې جوماتونو کې لکه څوک چې د جومات ته بم راننه باسي تاسو د سپین ږیري خیر دی مه خفه کېږئ تاسو نه یادوي بعضې بوډاګان او سپین ږیري دومره غوسه شي چې څه په خوله ورځي هغه ووایي چې وباسه دا ماشوم او لرې که دا ماشوم اوس تاسو خو ګناه نه ده مونږ ته مولیانو غلط حدیث ویلی دی حدیث نه دی دروغ یې راته ویلي دي چې جنبو مساجدکم صبیانکم و مجانینکم جوماتونو ته به واړه او لیوني نه راولي دا حدیث چېرته دی نشته موضوعي دی تاسو نه یې ګنهګار چې دا ماشومان مسجد ته نه راولي نو یا به کور یا به بهري دوه لارې دي نو که به بهر نو د دنیا کنځلې هغه ځایونه چې د نه دي لیدلي خو کنځلو کې به یادوي ولې د ملګري نه به زده کوي او که کور پاتې شي نو زما او ستا کور خو هم څه دومره ښه کور نه دی دیوال کې مخامخ پخوا ټي وي اوس ورته لوی سکرین لګېدلی دی مازدیګر نه بعد به دله موږ خوراک د کارټون ورکوو چې کارټون ورته آن کړو ماسخوتن خبرنامه پې ګورو سهر پې بله ډرامه نو کور کې هم تباه دی بهر هم تباه دی او جومات ته یې مه راولي تربیت به چرته حاصله زده کړه به چرته کوي او دریم علماء ویلي دي دریم تربیت وله ورکه د خدمت چې بچي خدمت کوه په خدمت الله میلاویږي خلک درنه خوشحالیږي د چا کار راتو منډه ورسره چا یو بوجو پنډو دا ورسره اوچته وه لاس کې سپین ږیری دې ولیده غوټه ورسره وه دا تېواله ورسره یوسه سپین ږیری ګاړې ته ختلو تو سره لاس واچوه ګاډي ته اوچت کا سیټ کې ته ناست وې راپاسه سپین ږیري ته سیټ پرېږده کرسۍ کې ته ناست وې هغه ته کرسۍ پرېږده پیله صف کې ته ولاړ وې هغه ته پیله صف پرېږده مزل کې ته د رستو ځه سپین ږیري مشران د ځان نه مخکې کا دا خدمتو ته وښایه ته ګوره چې زمونږ معاشره مثالي معاشره جوړېږي که نه